ما خپل شری د محترم مشران زاغه خوشبخته انسان ما چې شلمې پیړۍ د حمزه بابا سمندر خان او دا خو بیا زما د کلي مشران دې مشران مونږه لارښودنه کړې ده یو پیره زه سهیل صاحب له تلم هغه کتاب چاپ و هغه ماله رئیس صاحب دپاره کتاب راکړو وایي دا به هغه ته ورسې هغسې چلو شو ما په وخت ونه رسولو دته تادي وه سهیل ته یې ټلیفون وکړو یاره وایي تا کتاب ما ته راونه رسېدو ورته یاره ما خو در لېږلی دی وایي چا درې ورکړی ورته یې افکار ده وایي سړي له خو دې صحیح ورکړی خو چې ما ته ولې نه راونه رسېدو دغه شان مونږه لکه ډېر وروسته مونږ خو ډېر کشران یو که نه نازي صاحب مونږ نه ډېر مشر دی خو دا ده چې مونږ به کله پیرخانې ته به تلو پیرخانه کې به دا ټول مشران وو شیر علي باچا به اصغر لالا به او رایي صاحب به او جانزیب امام صاحب جانزیب یار صاحب که نه دا ټول نور بلا شي او ډېر د هغې او علمي خبرې به یې هغه به مونږ اورېدې او هغه خبرې اوس زمونږ په کار هم راځي دغه شان کلندر صاحب سره زمونږ دونه یو دغه و چې هغه هشم بابر د خپل فن په آینه کې مونږ چاپ کړی دی که تاسو چا لوستي نو هغه یو پیره هغه لیکلی ده په هشم بابر خو شروع یې د دې نه کړی دی چې دا څو لیکي چې تاسو لولئ دا د اقبال حسین افکار د زورورتیا په وجې چې دی نو هغه نه غوښتل ما ورته جوړې چې مونږ دا کتاب ته خیر دی بس هر څه چې لیکي تنقید پې وکړه وکړه خو څه ولیکه هغه دغه شان ټولو سره خدای پاک دې دا سپېڅلي مشران ټول وبخي ارواګانې دې ښادي وي دي زمونږ ډېره مینه ډېره زیاته مینه را کړې ده ډېر زمونږ لارښودنه یې کړې ده کوم زمونږ د دغې دور د هغې نه لږ وروسته چې کوم مشران ژوندي دي هغې لرې خدای پاک روغه سټه ورکړي په دغې وروستو دور کې بیا یو سپېڅلی شخصیت چې دی هغه د محترم عبدالسبحان خان یې تاسو ټول یې پېژنئ او د سیاستدان هم دی صوبایي وزیر هم پاتې دی ډسټرکټ کونسل وایس چیرمین هم خو دې چې په هر ځای په هر سنګر په هر ډګر ناست دی نو د خپله پښتونولي هغه ژوندی ساتلې ده ما په خپله دی چې وایس چیرمین و غفار خان چیرمین و ډسټرکټ کونسل موږ یو کتاب چاپ کړی و هغه د بن خوشحال رحمان وکړو په هشم بابر د خپل فن په آینه کې هغه وخت ما دوی له راوړو او دوی راځه چې زه څنګه برغلم استوینه شوک ورته مې وویل وایي راځه چې وروسته وڅښو نو بس داسې ومنم غفار خان د خدای وبخي هغه دی بود پیدا دغه دی دی د شرینو دغه ورکړه نو زموږ په ریکارډ به اوس ما نه ویل دي چې 1500 هغه ټایم ډېر ښه و ما پیسې راکړې نو داسې دي ټولو ادبي تنظیمونو خلکو سره او اوس هم چې نو هغه د پښتو ادب او پښتو شاعرانو لپاره د کونډو لپاره دا هغه سلسله چې دی نو اوس هم روانه ده الله دې وله ژوند ورکړي کړهمار مینه دې اباده وي ډېر په درناوي ورته بلنه ورکوو چې راشي او مونږ سره خپل نظر شي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين سنباری دا خیارانو زراحی پک را گیرم کمردان دا بازارو دا مردان غزل زما دے واجب الاحترام صدر
जफर महमूद से गरान ले दानेश्वर स्कॉलर और डॉक्टर अब्दुल्ला जान से तवरामान से याद से और जमंगा महक़िक़ को शेर दीप इमरे शफक से प्रोफेसर ज़ाहिर शाह साहब कशर आफ्ताब गुलबन अज़मा दे नूर दरनो पुख्तो अख्पल मोर मैनो अलाली बचो अवल खुदो द पुख्तो दबी सोसाइटी इस्लामाबाद तला दा मनना कोम हदीक सलाम अकीदत पेश कोम चनन जमंगा द सलोर लार खोदो अरवाखादो अदबी सर खैलान व तलानो आगी पयात की जिक्र में दस्तूरी ताबिया करेगा पदे सदर से इकबाल हुसैन अफकार से और जैद सेब्जी अजीज टोलन टोलो हरो जडे रस्ताए न को आज से बम रहा है अभी पकिम शिरकतों को हमारे केशर आफ्ताब गुलबन डेरा खस्ता लड़ा खून के मकाला पेश करा खाका ने इजाज से बम्पा अयूब साबिया से डेर खस्ता लिख पेश को डेर वसी बया हजारिया दुनिया ताज़ा करल बया तेरा डॉक्टर अब्दुल्ला जान साहब की जान कसर नफसैन है कार वास्तो और बया ये स्टार्ट कर वास्तो शोर उकड़ा बया लका मंगा उस्ताद वाबे की जो लकान तो सबक खैब नजा सरा तगली लका दिलम याद बाबू डेरे मार तक बीम हो गए बया दे तो और दा खुद को सलोर व मशरान मशाहिर दा खुद हमाली और नो दे तखतल दे पयो गरा पकांडाव बांधे पयो गुट पेर चल बांधे पदी बांधे खतल नो बियो तखतल बल तरह को जेदल खुदा डेर खपदी पा फनकारे दबी उस्तकारे बांधे डेर खख को लुकलो और डेर सतीश दशु और खुदा दी ललोरम तातो टोला खुदा दा इकबाल हुसैन अफकार से टिकम दे चले आगा मशरान भवी के ननर माशूम जोड़ा पजंगों के पापत लगी दे माशूम वाली नम दरशान बस पैदाशी बुटी वाला यदि वालिद से शाकिरुल्लाह दिल दबी दगा वर करेगा बुटी दिल अदब वर करेगा तो पुख्ते वर करेगा दे लकले वने सर बबरे पटोल की गिरदी नन दद मुकाबले सुक्रिश तरे अजक चार रहते जान रसई और नन दे ताबे करे दनो दे डेरा मनना को खुदा ताकत तो इस्तेयात मंगटूल लगा के चुमदा शान दा सफर जारी सातु नन को मत दीवी की कमरई से बांधे सुआ है दा द्रान मशरान दा खुदे दा अजमत खावंदान पैदा करियो दा लुए पैदा हो राही से दीबान दे कपराई से वो या पदी इज्जत से हुए मनो आगे को खुदा पैदा करी लुए नमा पागे लिखल तो पवेल सफारा करने पर हुई खुदा इसरार से खबर है कि जमा कर दो साहब लग ललवालियों की और मात्र पदे खबर बांधे यारी कि जो हम ददगे मकतब जो चने पाती शेवे मां न पदे बांधे उंगली कटा के शहीदों में नाम करते हैं
ځکه چې رئیس صاحب داسې یو د جلال او د جمال کړو چې د هغه غروبدار شخصیت چې هغه کله یو ادبي فنکشن ته پروګرام ته راغی نو خلک به ټول هغه ته په تماشه شو دا ادب ورته په خپل مشرو حسن خان صوب نه په وراثت کې پاتې و او په ژوندون کار کړی دی هغه ته ګوتې نه نیولی و ځکه چې د ده خو د 15 دسمبر 1924 د ده ولادت پیدایش تاریخ پیدایش بیا د رئیس صاحب کې دا چې کوم ذکر وشو دي ټولو کې دا داسې قهرمان قوالو چې دوی یوازې د پښتو ژبې پوهان او اتلان نه وو د خپلې مورنۍ ژبې نه علاوه اردو انګریزي فارسی تاریخ تهذیب سیاست ادب صحافت باندې لاس برو څنګه ګلباري وي تحریک پاکستان کې د قمر رئیس لوی کردار او هغه دې ذکر وکړي چې هغه د مسلم لیگ د ډلې سره ملګری او هغه کې دا کمال هم پیر صاحب کې چې هغې ادب لمن د سیاست د غلاظت نه بچ ساتلې ده پاکه ساتلې ده صفای ساتلې ده بالکل دا چا نه دي محسوس کړي چې هغه دا د یو ډلې سره تعلق ساتي ځکه چې دا کېدی شي خو دا هغې وه دا د هغې عظمت و لویوالی وه او بیا د ډاکټر رسل د وینا مطابق چې سیاسي شعور فهم او درک باندې مالامال نه نو هغه پورا ادیب نشي جوړېدی شاعر نشي جوړېدی ځان ته چې د ویلو حق نشته د هغو نو دوی قمر رئیس صاحب په دې خبره باندې برابر و او قمر رئیس صاحب ته یاد الله خدای بخلي د کائنات د زړه درزا ویلې وه او لیکلي چې رئیس صاحب خدای دین پیدا کړو دین دی او دین بوي اوس په داسې خلکو باندې په داسې هستو لیکل خو یو قرار غواړي یو سکون غواړي یو وجداني الهامي شعور چپه غواړي بیدیا غواړي ساره غواړي او د غره حسن غواړي رئیس صاحب داسې بېسیاله فنکارو او د پښتو د ادب داسې مالیارو چې د زړه په وینې دا پښتو ادب چمن خیرازي کړې ده راهي صاحب چې د کوم د ادب کومه بېسیاله خدمت کړی دی د هغې هر راهي صاحب په خپله په دې شعر کړی چې په وینو مې خروب کو ژوند تزار شو چمن هله چېرته شین شو سبزدار شو او راهي صاحب یو داسې سخاور ستاګور دانشور و بلکې یوازې سخاور او سخاور نه و سخونشناک هم و یوازې سترګور نه و د ویښ شعور خاوند هم و او د دې په پوه کې څه شک نه و د دې د پوهې د ادراک دا امتحان دی چې مشرانو سره چا ناسته کړې ده نو هغه د غالبا د سادي صاحب شعر دی چې هغه خاورې ګل ته وایي چې یاره د ګل په خوا کې چا ورته وایي چې دا دونه خوشبویي ده نه ولیدي نو وایي چې دا د ګل په ګاونګیرۍ کې د هغه سره په ناسته پاسته باندې نو دوی هغه خلک دوی نه فیض تمیم ته دا فیض رسانه چیني وي دا د روایاتو امین روشن خیاله او چې الله پاک ولا څنګه درنه جوسه ورکړې وه داسې ډونې وجودې ورکړې وه نو دغه شان یې ورته پوهه او دراک ذهانت او مینه په فیاضۍ سره بخلې وه
رئیس صاحب کمال یو لوی کمال داو چې د مننه هر چا کړی ده چې د ماشین د کومې نه هغه ادب څنګه راویستو دا یو لوی کمال دی د ماشینانو په ګرځار کې هغه راویستو دا چې دلې ته راویستو چې په هغه کم رساله باندې بیا ډاکټر پروفیسر امین هما سے پی ایچ ډي کوي دا یعنی د یو کمال کار دا کړی دی کله په ګرځار کې چې سړی یکسو نه او فکر بالکل تنهایی غواړي نو هغه دا کمال کړی چې په دغه ګرځار کې د ماشینانو هغه دا دا کم دی ایستلی دا یو معجزه وه معجزې نه کمه نه وه خو د قرآني صاحب د کم په وجه راهي نه دی کم د راهي په وجه باندې کم دی د پښتو ادب تاریخ کې کم یو لوړه مناره ده او دا چې د پښتو د ادب ګوټ کوټ یې روښانه کړی دی دغه والی دغه ځلا دغه ښکلا کل ته راهي بخلی و کل ته دا ښکلا راهي بخلی وه د کل په پاڼه په ټکي ټکي کې د راهي خپل ځان تحلیل کړی و ځکه نو د هغه ژوند د کل نه داسې نوراني رڼا بخلی وه لکه نور یې چې سپوږمۍ ته بخي دوست محمد خان کامل یو لوی ادیب هغه چې کم ته وکتل دوی ویلې اوس به د پښتو ادب شکرستان وي حمزه بابا وینا ده کم د راهي ادب خانه کې تیارېږي دا به د پښتو او پښتون کام یو ډېر خواخوږی ترجمان ثابت شي او د پښتو ادب خورونکي به ډېر په کار راولي سمندر بابا دا راهي سے د علم د ادب سمندر غر هغه د راهي سے هغه د خطونه باقاعده را لګلي دي راهي صاحب ته او پاره کې د دې خدماتو ستاینه کړې ده او د ستاینې نه غواړي چې کوم سره په کل کې چاپ دی په اسمان د صحافت کې لکه انور شرا سرګن کل اديري بکری راويخي په لمن کې راوړو ژوند کل او سترګوي چې خواږه په دنیا نشتا چې زیره ورکړو وی چې راځي کل آیات الله خدای په خدای کمالي سے په فن شخصیت د سګو هر کوټه په وینا انګريزي کې لیکل کړي چې په هغه ټیم کې په فرنټیر پوسټ په خبر کې او پاکستان ابزرور اسلام آباد کې په دوه کیسټونو کې چاپ شوی په فرنټیر پوسټ کې په 25 مارچ او جون او پاکستان ابزرور کې په 14 او 16 جون 1994 کې دا خواهی شوی ګران کمرای د ادب کهکشان د ځلان د لارې پکېدون کې لاروي د فنکارۍ چالاکینا بېنیازه یو داسې فنکار یو داسې شخصیت چې زړه راښکونی انجذابي کمالو ما خپله چې کمرای صاحب او پیر صاحب د دواړو د پیرخانې نه ووتل په الله غوو کو دی بابا بیګاړګن ته دل داسې من په خپل سټوډنټانو من به دې تماشې ته ولاړو دنیا به وته قتل دا درانو دا زمت وجودونه درانو جامع او پوګو ساده او چروانو هغه بازار به په دې باندې خرڅ کېده خلق به تاسو دل هغه ټیم کې ډیر د قدر خلکو چې پلار به وته دکاندارانو به وته پاسې دل سلام به وته کو په دواړو طرف تبا د دواړو طرف دکاندار په الله چې ټوب وته پاسې دل په دکان کې او سلامونه به وته کل هغه قدر خلکو چې خپل مشرانو اتی مشاهیرو قدر به کو نو دغه لکی آیات لا لیکلی دي چې په خپل فن او شخصیت کې دا رئیس د سیالانو سالار دی منم چې د فن مینان رئیس سره ځاني آشنا غني خداغه د نامو نوم
نو چې یوازې د یو شاعر ادیب یو ډول مظهر هم دی چې د پښتو تخلیق د ادبي د نشان ثانیه د غوړېدلي او سمسور پسرلي دور دی او حقیقت خبره چې تاسو نن کوم په دې مشاهیرو دا پروګرام تابع کړی دا نو دا نه یوازې شلمه صده بلکې دا یو اجتماع صده راتلونکي وختو په دې باندې په دې برکتي څټو باندې دا په درانه وای باندې یادېږي چې ځکه چې دې کې د اجتماعیت شعور پکې د حقیقت پسنده ترقی پسنده روحانیت او جدیت په قالب کې ځان ځای کړی دی دې فن سید رسول رسا کم په حل لحاظ لیکي چې کم په حل لحاظ کم دی یو خدا دی چې د کم د مرکز نه وځي بل دا چې ستا په خوږو لاسونو کې تېرېږي نو په دې وجه خوږوالی یو په دوه شي بیا به زه د ایمان غر له بابا چې کوم دی هغه چې کوم ستاینه کړې ده ټول دغه وخت شاعران ادیبان چې وو د قمرۍ صاحب په لویوالي باندې د هغه په خدماتو باندې هغې سندونه ټاپه کړي دي هغه د چې لکه دلته ذکر وشو ځلا سیره مشال کندې دا هغه په خاکانګرۍ کې یو ځانګړی اسلوب په کرښې کې هغه داسې کمال کړی دی چې دریاب یې په دا کې بند کړی دی په کوزه کې نو دا هغه دا د راهي صاحب کمال بل څوک دا کمال نشي کولی هغې کې یو ځانګړې فنکاري کړې ده زه بیا ستاسو دا کوم که تاسو اجازه دي چې ما کوم نظم په راهي صاحب د هغه په ژوند لیکلی و او چې هغه ته خان عبدالولي خان ملي وارد د مردان د عبدالولي خان پوهنتون د طرفه هغه ټیم کې په عبدالولي خان پوهنتون کې موږ یو ادبي څانګه جوړه کړه د هغه وخت د وایس چانسلر ډاکټر احسان علي خان صاحب په مشره د هغه په خوښه باندې نو موږ اول د هغې مشر ډاکټر امین همات هم درخواست وکړو نه وکړو سمودا وکړه خو د خپل جلالي طبیعت ته د منځ کې لټه وواله نو بیا ما په خپله زه لاړم او اسرار صاحب ته تورو ته هغه ته مې درخواست وکړو چې ته راشه یا بخلي پر باندې ځین وبخي زموږ یارو ما ته وویل چې ما ډایرکټر کړی ما نه ځان ته ورته رخصت نه وو خدمت به کوو موږ زموږ په مخ کې شته دی موږ د هغې په دغه باندې لا چړي وو نو اسرار صاحب شته تو زه ورپسې ځم زه ورته ریکویسټ کوم هغه زما درخواست ومانه او بیا ډېر زیات پروګرامونه وکړلو هغې کې د عبدالولي خان ملي واړو شو هغې کې د تورنګو د باباجي صاحب واړو شو د ملک احمد بابا شو د ملک گجو خان شو د غني خان ایواد چې کومونه سیاست کار شو نه احسان علي خان مانو نه من مانو موږ ته دې کې سیاست نه وطن نه کېږي نو هغه بس داسې وشو دې کې موږ وایي چې یاره دا موږ پروګرام دا موږ دا کې خپل کې لیکلي وو چې یاره موږ به د حافظ ادریس په نوم باندې یو ایوارډ ورکوو د سمندر با په نوم ورکو د دوست محمد کامل صاحب په لار په ورکو اپار علاقو خپل دغه و ځکه چې دې خو څانګې تللې وي بس چې څونه موده پورې احسان علي خان راښکې شوه بیا چې دغه شو نو بیا پکې نشي تللی دی نو هغه کله نیمګړی پاتې شو خو چې کوم کار کړی دی نو چې هغه ته کوم ایوارډ میلاو شو هغه دوه کسانو ته پیګوهر صاحب ته او رئیس صاحب ته نو زه نومونه معلومه خو بعضې تنګ نظر په هغې باندې لیکل میکل کړي وو نو دا ښه ده بدترین ولې نو بیا هغې دا کار وکړو چې کله راهي صاحب وفات شو نو هغې خپل ټوکړي خلاص کړي بیا په خپلو وسټله بیا پرې د هغه د عظمت ته سلامي شو او په هغې باندې دغه کالم ولیکو دغه ټیم کې ما هغه ته پیش کړې وه
پروفیسر د شاه صاحب دی ګلبند دی حسین دی ډېر ډېر پروګرام ما هغه ته پیش کړو دا نظم دا په ژوند ځکه چې دا خو د علم غړو د فن احاطه کول خو موږ ورته طالب علمانو لپاره ګرانه وه ما دې کې هغه خپل وس وکړو ستا د قلم رور مې لیدلی دی ګواه یم پرې ستا د قلم رور مې لیدلی دی ګواه یم پرې ای د مرغان د اعلی ظرفو د ټولي استاده او ته د فکرونو تازګي ته د ذهنونو ښکلا ته د مرغان نه محبت او من بله ډیوه ستا د قلم خواږه به شونډو پسې پورې دي لا ستا د خدماتو د غرڅو کې ته ختل ګران دی ته د پښتو سیف الملوک کې ستا پایو ګران دی مهرباني ته د پښتو سیف الملوک کې ستا پایو ګران دی ته د خپل فن حمالیه ستا قتل ګران دی او مهرباني ته د ادب د قافلې خغل سلام ته د ادب د قافلې خغل سلام چې قافله د نیمه لاره کې پرېښې نه ده او ته د پښتو د ګلستان هغه ښاغلی مالي چې اوبخور د همیشه د زړه په وینو کړی ته د پښتو د ګلستان هغه ښاغلی مالي چې اوبخور د همیشه د زړه په وینو کړی او تا د پښتو په تاج کې نوې فنکاري کړې ده تا د پښتو په تاج کې نوې فنکاري کړې ستا د فکرونو د غمو ظلام مثال نه لري تا د پښتو په تاج کې نوې فنکاري کړې ده او تا د فکرونو د غمو ظلام مثال نه لري ته یو مکتب ته ادارت انجمن د علم ته یو مکتب ته ادارت انجمن د علم ته اراده ته حوصله ته محرک د جذبو او چرته چې نظم د مرام په لوري تک کړی دی چرته چې نظم د مرام په لوري تک کړی دی هلته کې ستا د قلم څوکه ستړې شوې نه ده چرته چې نظم د مرام په لوري تک کړی دی هلته کې ستا د قلم څوکه ستړې شوې نه ده او چرته چې نثر تقاضا د اجتهاد کړی ده چرته چې نثر تقاضا د اجتهاد کړی ده هلته کې ستا تصورات او غزلونه کړي چرته چې نثر تقاضا د اجتهاد کړي هلته کې ستا د تصورات او غزلونه وکړي او اې د پښتو څنګه پار تمام سره درکړه اې د پښتو څنګه پار تمام سره درکړه ما په خپل فرمان دکړه په امام بل گوهر کا نام بل کمر کا او اے مبلغ د پښتو زما تل راځي اے د پښتو څنګه پار تمام سره درکا ما په خپل فن باندې کپو مام بل کمر کا